السلام علیکم دوستانو، څنګه یو؟ امید لرم چې ښه به یې. د پاکستان د کرکټ مینوال او د افغانستان د کرکټ مینوال زبردست خبر در سره شیر کوم. د افغانستان خو ښه خبر دی او د پاکستان بد خبر دی. دوستانو بیګا چې کوم ټیسټ ورځ سرته ورسېده، نن به بیا روزي. اول خو راځو د پاکستان او د ساوث افریقې په میچ باندې چې د پاکستان بیټینګ بیا یو ځل پیل شو او فلاپ شو چې سیم ایوب هغه رنګ ونه چلېدو، رضوان شو، بابر اعظم خو نیمه سلیزه وواله، دغه رنګ هغه سلمان ونه چلېدو، کامران غلام ونه چلېدو. نو زه وایم چې ډېر ساوث افریقې به دغه ټیسټ میچ زم چې وبه ګټي، ځکه چې 150 سکور ولدي ورکو. اوس بیا ساوث افریقه راوتې ده، پاکستان په 150 سکورو ټول لکه مطلب ټول آل آوټ یې کړ. نو ټولې وکټې ولا پاکستان له لړه کې په 150 دی کې بیا قرض نو قرض چې تو وته 150 سکور پاتې شو. نو اوس ساوث افریقه بیا راوتې ده، د هغې 3 دانه نوټ دي. نن به پاکستان ټیم روزي ګورو به چې پاکستان ساوث افریقې له دغه وکټې غورځي، لوبه به وګټي که نه. خو زه وایم چې نه، لوبه له اوس ساوث افریقې سره لکه داسې ووایه چې ساوث افریقې لوبه په ګټه ده پاکستان سره، مطلب 30% ده او ساوث افریقې سره 70% ده، ځکه چې اوس 110 سکور دی. نو پاکستان به دغه وکټې وغورځي، د هغې له 7 وکټې پاتې دي، 3 تنان والا ساوث افریقې له آوټ کړي دي. نو تاسو څه وایئ چې پاکستان به دغه لوبه وګټي او که نه؟ زما خو په یقین نشته، ځکه چې 110 سکور دی او له 7 وکټې شته دی. بل د افغانستان او د زیمبابوې چې کومه تاریخي لوبه وشوه، زبردست ریکارډ یې په زیمبابوې جوړ کړو چې حشمت الله شهیدي پکې 154 کړي دي او ورسره رحمت شاه ډبل سلیزه والې ده، تقریبا 231 سکور کړی. زبردست بیټینګ تاریخي لوبې وکړه، یو غټ ریکارډ یې په زیمبابوې جوړ کړو. اوس افغانستان ته 161 سکور پاتې دی. نو چې دا چیس کړي نو بیا به پرې نور سکور ورړی. نو داسې ووایه چې د افغانستان لوبه ډرا کېدو طرف ته او یا د ګټې طرف ته به زور وکړي، ځکه ډېره د ډرا کېدو طرف ته او لږه د ګټې طرف ته. نو لوبې ډېرې زبردستې روانې دي. ګورو به نن ورځ کې او پته لګي د افغانستان او د زیمبابوې او د پاکستان او د ساوث افریقې. خو لوبه چې کومه ده د زیمبابوې او د افغانستان، نو هغه ډېره ګټه د افغانستان ځکه راځي چې زیمبابوې هغه رنګې بالنګ نه دی، لکه هغه 2 تنان چې آوټ کړه اتل او ورسره بل کلاړي معنی نامه هېره شوه. نو مې هېره دي بالنګ ښه دی، خو بالنګ داسې ونه چلېږي چې پرون ټوله ورځ کې یو وکټ ونه ورځي. نو د افغانستان کیدای شي دغه ټیسټ میچ وګټي او پاکستان خو ډېر مشکل ده، ځکه چې 30% چانس یې دی. نو ګورو به نن به لوبې کېږي. تاسو څه وایئ په کمنټ کې رایه راکړئ. وروستو به شروع کېږي دغه 1 بجه. ډېرې زبردستې لوبې. د ویډیو کتلو مننه. خوشحاله او آباد اوسئ دوستانو، چې چېرته هم یئ. د الله په امان.